سلامونه او ملګرو. دغه د ریپورټونو چې کم دغه سلسله وه چې کم فنکاران وژلی شوي دي 14 فنکاران دي کال 2009 والا تر کال 2019 پورې. په دې کې سنا عرف نیلم پېښور کې روان کال د مې میاشتې په 3 نیټه یعنی کال 2019 کې دا پیښه مخې ته راغلې وه چې پېښور کې د مې میاشتې په 3 نیټه سنا عرف نیلم رقاصه خاوند هغه وخت ووژله کله چې هغې په یو محفل کې د رقص کولو نه انکار وکړو. دا پیښه د پېښور په قیرآباد کې مخې ته راغلې وه. د پولیسو ابتدایي رپورټ تر مخه نیلم به د هغې خاوند په مختلفو محفلونو کې په رقص کولو مجبوره کوله، خو له یو انکار له کبله یې هغه قتل کړه. د نیلم 3 بچي دي کومو چې د پیښې تفصیل پولیسو ته ورکړی دی او له دې وروستو پولیسو د سنا عرف نیلم د خاوند عبدالرؤف خلاف مقدمه درج کړې ده. دا خو دغه د سنا عرف نیلم کومه چې یو مقامي رقاصه و د پېښور د دغې په اړه ریپورټ. بل دا مینا خان. مینا خان دا د منګورې بڼ کلي سره دوی تعلق دی، یوه سندرغاړې وه. منګوره بڼ کلي کې روان کال د مې میاشت په 9 نیټه مقامي سندرغاړې او رقاصه مینا خان خپل خاوند وژلی وه. مینا خان یو شمېر سندرې ریکارډ کړي وې او په مقامي کچ ډیره مقبوله وه. په دې اړه د بڼ تاڼې اس ایچ او طارق علي میډیا ته وویل چې دا پیښه د روژې په لومړنۍ ورځ روژه ماتې ته نږدې مخې ته راغلې وه او د ده وینا وه چې د مینا خان او د هغې خاوند شوکت ترمنځه د پیسو په معامله څه خفګان راغلی و. د پیسو څه لین دین به په هغې باندې به دې دواړو ترمنځه خفګان راغلي چې په نتیجه کې شوکت په مینا خان ناتاره ډزې کړې وې او هغه په حق رسېدلې وه. د مینا خان مړی سیدو شریف هسپتال ته پوسټمارټم لپاره وړلی شوی و او وروستو د کورنۍ خلکو ته حواله کړی شوی و. د پیښې وروستو شوکت په تېښته کې کامیاب شوی و، ولې پولیسو په ده په 302 لاندې د مرګ مقدمه درج کړې وه او د پیښې نه بیا 4 ورځې وروستو پولیسو شوکت گرفتار کړی او هغه بیا د خپل جرم اعتراف هم کړی. د دغې وروستو بیا یو بل ریپورټ هم دی او دا په 14 نمبر د دې ریپورټ چې کومه اخیری هنرمنده ده چې وژلی شوې وه او هم دا په دې کال 2019 کې په دې وروستو کې د منګورې په بڼ کلي کې دا دویمه د قتل پیښه ده. لومبی دغه د مینا خان پیښه راغله او دا هم د دغې سنا خان ترور ده. د سوات بڼ کلي 18 کلنه سندرغاړي سنا خان خپل ورور په چړو وهلی وه او وژلی وه. د سوات پولیسو له مخې د 18 کلنې سندرغاړي سنا خان ورور قاسم په هغې د خپل کور دننه د چړو ګزارونه کړي وو چې له امله یې هغه وړمبی سخته جوبل شوې وه او بیا په هسپتال کې هغه مړه شوه. د پیښې وروستو قاسم په تېښته کې بریالی شوی و، ولې پولیس وایي چې د ګرفتارۍ پوره هڅې روانې دي. سنا خان په جوبل حالت کې پولیسو ته خپل بیان کې ویلي و چې هغه د جمعې په شپه یوې دستورې ته بټخیلې ته تللې وه او چې کله کور ته راستنه شوه نو دغلته د هغې ورور قاسم په هغې د چړو ګزارونه وکړل. بیا دغې سره ریپورټونه وایي چې د سنا خان مور د پنجاب په فیصل آباد کې واده شوې وه، خو 10 کاله وروستو له خپل خاوند نه بیا هغه بیله شوه، یعنې جدایي پکې په منځ کې راغله دواړو ښځې خاوند ترمنځه او بیا دغه د سنا خان مور سوات ته بیرته راغله او بیا په سوات کې اوسېدله. سنا خان هم د خپلې مور سره په سوات کې اوسېدله، خو د سنا ورور قاسم په فیصل آباد کې د خپل پلار په کور کې اوسېدلو. قاسم به کله کله د خپلې مور لیدو له سوات ته راتله، خو دا وار چې راغلو نو خپله خور یعنې 18 کلنه
سندرغاړي ثنا خان ووژله او وتښتېدو. مقامي خلک وایي چې د ثنا او د رور ترمنځ د پیسو شخړه روانه وه او هم د دغې شخړې په اساس ثنا خپل رور وژلی ده. دغه رنګ روان کال می کې وژل شوي مینا خان د ثنا خان ترور وه، کومه چې خپل خاوند شوکت د پیسو په تنازعه وژلې وه. ملګرو دغه ریپورټ و چې یوه څېړنه مې کړې وه د 15 میاشتو دغه کوششونو دغه هڅه وه ما چې تر تاسو یې در ورسوم او دا د 10 کالو یو ترتیب شوی ریپورټ و چې په هغې کې یو نارینه هنرمند سندرغاړی و او دا باقي بیا زنانه وې دا 15. نو ملګرو که دغه ریپورټ ستاسو خوښ شوي وي یا تاسو خپل سرای راکول غواړئ یا په دغه ریپورټ باندې تاسو خپل کامنټس کول غواړئ، تاسو کولی شئ چې دغه یوټیوب چینل د الوت آنلاین دغه سبسکرایب کړئ او دا ویډیو هم د خپلو ملګرو سره شریکه کړئ. دغه شان د نورو ښه ریپورټونو لپاره بیا تر بل پروګرام او تر بل ریپورټ په بیا ستاسو مخې ته راځم. ملګرو ستاسو د ټولو زه ډېره زیاته مننه کوم. هم دغه شان را سره اوسئ، خپلې رایې راکئ، څه مشورې وي، څه صلاحګانې وي هغه تاسو موږ ته رالیږلی شئ. دغه په کمنټس کې خپل چې کوم احساسات دی هغه را سره شریک کړئ. همدغه شان نور ریپورټونه به هم تاسو له راوړم. نو تر بل ریپورټ یا تر بل ویډیو اجازت راکئ. د الله په امان.